سلامونه او نیکې هیلې ملګرو. په دې برخه کې راځو په دې سره خبره کوو چې د پروژې د انسجامو د مدیریت په برخه کې کوم کارونه ترسره کیږي. حواله دا چې د انسجامو د مدیریت په برخه کې یو عمده کار چې ترسره کیږي هغه د پروژې د پلان جوړول دي. د پروژې د پلان د جوړولو دپاره اول د پروژې نقشه جوړیږي. دا یو عمومي پلان دی چې په دې کې دا خبره تعیینیږي چې پلان به کومې برخې لري او همدارنګه دغه سند به یو ژوندی سند وي، یعنې د پروژې په بیلابیلو مرحلو کې به دا تر تغییر او تبدیل او نوي کولو لاندې نیول کیږي ترڅو هر څه د نوي مهالویش او منابعو سره سم مخته ولاړ سي. او په دې برخه کې د پروژې چارتر جوړیږي. د پروژې چارتر یو اجمالي سند دی چې په دې کې د پروژې ساحه، هدفونه، لوري او همدارنګه لوړ الزامات او هدفونه ټاکل کیږي. او بیا د دغه سند په واسطه د پروژې د لوړ رتبه مامورینو لخوا د پروژې د تطبیق امر اخیستل کیږي. او همدارنګه د پروژې د پلان یوه بله عمده برخه چې دی د پروژې د حدودو مدیریت دی. دا ځکه مهمه ده ځکه چې د دغې سند په واسطه د انحرافاتو څخه مخنیوی کیږي.